نو سلامونه هیله د روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به ووایي او د ژوند شپې ورځې به مو په خیر سوکالۍ او سلامتۍ سره تیریږي. دا ماشومان چې تاسې وینئ دا زموږ د کلي ډېر خواږه تنکي او ګلالي ماشومان دي، ډېر زیرک ډېر بااستعداده دي. مکتبونه ټول وایي، څوک د اول صنف د دویم صنف د دریم صنف. هغه جګ صنف د چا دی چې جګ یې څوک ته څوم کې تر اتم ټولګي پورې هغه هم پکې دی شاګرد. زه غواړم چې دوی سره یوه لنډه غوندې ویډیو جوړه کړم. څوک به شعرونه وایي، څوک به ټوکې وایي او څوک به پکې څه شی وایي، زمزمې سندرې به هم کوي. نو ته څه نومېږې؟ نجیب. او تو چه زادی؟ شعر وایه. ما پسې ارمان درځي که نه درځي، ما پسې ارمان درځي که نه درځي، ای د پښتنو قاتله ووایه چې قبر ته ماران درځي که نه درځي. واه واه چک چک وکړئ ورته، چک چک وکړئ. بله وایه. نه مې دولت نه مې دنیا پکه ده، نه مې دولت نه مې دنیا پکه ده، ما مې د خپلې مور دعا پکه. زنده باد. ډېر ښه آفرین، چک چک وکوي ته بیا. بل دې ازاده، بل دې زاده وایه. مورې لنډی ټوپک مې راکړه، مورې لنډی ټوپک مې راکړه، په وطن جنګ د پنجابیان راغله. آها ډېر ښه، بیا چک چک وکوئ. نوره دې زادي؟ خو ته څه نومېږې؟ صمد. تو چه زادی؟ شعر وایه. جگ جگ بیایه. بسم الله الرحمن الرحیم. کلم پاتیگا عنوان والی کا، کلم پاتیگا عنوان والی کا، تو قرآن خرابوی نه نمی شیطان والی کا. آفرین، چک چک ته وایه وکړئ. لږ شوته شئ، شوته شئ، شوته شئ چې څوک شعر یې پرمخته کېږي تاسې شوته شئ، تو شعر شوته شئ، ټول سره یې ټول. آفرین آفرین، ټول تورې شوته شئ. خو تورې نه ټول شوته شئ، شوته شئ. اوهو خبره ومنئ که نه، دا دوستانو دومره وزرې دي چې ټول غواړي چې شعرونه ووایي، ټپې ووایي. بل دې زاده، بل دې چیز نه و. بسم الله الرحمن الرحیم. ګل کې چې مچۍ نه وي چې چل به څوک کوي، ګل کې چې مچۍ نه وي چې چل به څوک کوي، اداره کې چې سرملیم نه وي لیکل به څوک کوي. واه واه، اداره کې چې سرملیم نه وي لیکل به څوک کوي که نه. آفرین. ته اوس شوته شه، اوس به بل ملګری مخته کو تر مخته شه. ته خو لکه چې کوبل نه روغلی که نه. آفرین. لیدونکو ته ځان ور معرفي کړه. څه نومېږې؟ بلال. بلال. کوم ځای؟ خوست. خوست کې کوم ځای؟ متون. متون کې کوم ځای؟ مرکز. مرکز کې کوم ځای؟ کجر کلی. خو څوم صنف کې یې؟ دویم. مکتب دې چېرته ده؟ کوبل کې. کوبل کې کوم ځای کې؟ بګرامي کې. آفرین. کوم شعر دې زاده؟ کوم شعر دې زاده؟ سترګې دې ښایسته دي. وایه. سترګې دې ښایسته دي، د رنجو توان مې مه کوه. سترګې دې ښایسته دي، د رنجو توان مې مه کوه. خلک طالبان دي، د کتو نه به دې وباسي. آفرین. چک چک ته وکړئ. ډېرلې چک چک ته وکړئ. بل دې ازاده وایه. ما پسې مرزه زه یو طوفان یمه، ما پسې مرزه زه یو طوفان یمه، لښکر به د کومه زه یو افغان یمه. ډېرلې چک چک ته وکړئ بیا. آفرین آفرین. اوس ته شوته شه. دا ډېر تکړه ده. اوس به بلې وسره وغږېږو. تر مخته شه. ته څه نومېږې؟ څه تر شه. څه نومېږې؟ سیار. سیاره. چې دې زادي؟ شعر وایه. ګوتې قلم ته په ژړا شوه، ګوتې قلم ته په ژړا شوه، قلم حیران پاتې و چې ما څه لیکلي. آفرین. چک چک وکړئ دې ته. څوم صنف کې؟ ګم. بل دې چې زده کړي دي؟ ټوکه. ټوکه وایه. یوه زړه ښځه مریضه بیا ډاکټر ته لاړه، ډاکټر شربات ور کړه، ویل چې دا ځان تړي چوه بیا څښه. شکر ته لاړه، ځان یې تړي چولو بیا څښه. ډېر ښه ډېر ښه. ته څه نومېږې؟ بلال. بلاله. تو چې زادي؟ شعر وایه. کلمه راشه بسم الله ولیکه، کلمه راشه بسم الله ولیکه، صاحب راشه محمد رسول الله ولیکه. آفرین آفرین. ټول کلم کتابچې او وطن یادوي. ډېرلې ډېر ښه. تاسې ته دلته هغه کې مکتب کې چې درښیي ډېر؟ سبق. سبق کې کله کله سټیج ته جګېږئ، سنبلۍ مخې ته درېږئ، شعرونه یایئ؟ نه یایئ؟ شوته شئ چې ټول کې روشئ. شوته شئ، شوته شئ. آفرین. او بل څوک پوتې شو؟ ته پوتې شوې. ته څه نومېږې؟ زه ویال. ویال چې دی دوستانو دا هم لکه چې کوبل نه روغله ده که نه. کوبل کې کومه لیسه کې ته؟ زه اسلامیه. اسلامیه کې چې دې زده کړي دي وایه. ما شعر وایه. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی چې ستا خندا د اسرافیل له خولې شپېلۍ ده، ستا خندا د اسرافیل له خولې شپېلۍ ده، خنده خنده زه پې مړه ژوندی کېږم. واه 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 چک چک. ډېر ښه ډېر ښه. څوم صنف کې؟ زه شپږم. او نوره دې چې زده کړي دي؟ خو ډېر ښه. آفرین.
یو بل څوک بر مخکې کو بل ماشوم چې هغې ته چې تو یورې چې ونه یل تو ویلو وزې ویلو ویه خط مې لیکلو قلم را مات شو خط مې لیکلو قلم را مات شو د زړه په وینې لیکم ژړا راځي نه ها بل ویه شته چاکچاکې ته وکړئ چې پرته ته ورته زړه شي بل چاته یادېږي دا خو بیخي ډېر شول کسان چاته تر تا ته نومېږې سیف الرحمن چې دې ته یادې وایه وایه وجګډلی نه خورم چې پوه نه وي دارې کلی نه غواړم چې سره کم وجګډلی نه خورم چې پوه نه وي دارې کلی نه غواړم چې افغان وي چې افغان نه وي ډېر ښه چاکچاکې ته وکړئ دا تکړه و د کمرې مخې ته یې شعر ویلو بل به څوک وایي ودرېږه چې چا نه ویلی چا نه ده یله اوهو دوستانو تاسې وینئ چې دا دومره تکړه زیرک او بااستعداده ماشومان دي مکتبونه خو ټول یې آیئ که نه آفرین کوم ځای کې آیئ جیري کلي کې او بعضې د کوبل ناروغولي دي که نه ته چې زده دي تر مخکې شاله ځوان معرفي که لیدونکو ته بسم الله الرحمن الرحیم ځای که جیري کلی کې دی ښوونځی محمود سما ښوونځی کې زده کړې کوم د څلورم ټولګي زده کوونکی الف ټولګي ما شعر زده کړی دی شعر وایه چې کلمه راشه بسم الله ولیکه چې کلمه راشه بسم الله ولیکه په مینه محمد رسول الله ولیکه ډېر ښه بل دې چې زده دي بل مې زده ده وایه چې د چنار غونتې ځواني په خپلو مټو وکړه د چنار غونتې ځواني په خپلو مټو وکړه د انګور رقم په بلو ماتوېږه واه ډېر ښه د چنار لاندې ولاړم یې دوستانو وینې دا چنار دی زموږ د کلي ډېر پخوانی چنار چې دا ټول ماشومان مې دلته سره راغونډ کړي دي او ستاسې لپاره یوه لنډه غوندې بارنامه دلته ریکارډ کوم د خوښۍ خبره خو دا ده چې هر چا ته چې کمره ور مخکې کم حتمن ورته یو نه یو څه یاد وي او بله دا چې اکثر د تعلیم په برخه پسې قلم کتاب او کتابچه پسې شعرونه بیتونه او ټپې وایي ټوکه چاته یاد ده وایه او ټوکو والا ډېر دي ته وایه ټوکه یو سړی و بازار ته روان و مرګلي هون ته رسېدلی و داړه یې ټیکولې واسې وټه یې ترې وتلی و یو بایسکل پلور ته دی پلور ته ځای راغلی و بابا بایسکل وړي ته ویلې چې بابا مې بازار ته لاړ ده بایسکل پنچر ده دا یې راته ویلې چې بابا مې پنچر ده بایسکل چاکچاکې ته وکړئ چاک وکړئ وایه تو به یور ودرې تو نمبر تېر شوی د نفر پوتې دي بیا خیر کې بیا دې یادګار شعر والا آفرین ته شعر وایه بسم الله الرحمن الرحیم شعر هر ځای کې مه وایه چې زه داسې یم زه داسې یم هر ځای کې مه وایه چې زه داسې یم زه داسې یم نه سبا هېڅوک د سر د پاسه سر نه مني ډېر علي چاک وکړئ بل عادي ته یو ده وایه زما یاران د نوي لارې خلک نه دي زما یاران د نیمې لارې خلک نه دي زه به ولرم چې لاس په ځای به سر راکوي ډېر زبردست بل په چاته یاد وي تو ته تو ودرېږه یو مې لاړ تو یله ده مخکې دې ویلو وایه څه نومېږي سرک پرته تلاشي مه کوه ته نه خپل د بدماشي مه کوه ها بل هم وایه دغه یو تو یله ده اوس څوک پوتې دي چې دا ویډیو کې چې نه ویلې وایه هرڅه ودرېږه ته وایه آرام خبرې ما کوه بل څوک خبرې ما کوي آرام شئ وایه بسم الله الرحمن الرحیم چې په خپل سرک ولاړ به بدماشي مه کوه چې په خپل سرک ولاړ به بدماشي مه کوه چې ټول خلک بدماشي کوي ته به بدماشي نه کوې بل دې چې زده دی ویلې تو ترانه چې نه دي زده شعر غزه سندره چا زادو سندره سندره دې زادو وکړه شونډې مې لمبه شوې چې څو جام ته رسېدم شونډې مې لمبه شوې چې څو جام ته رسېدم ډېره مې ځواني وه چې جانان ته جام ته رسېدم او که څو جام ته رسېدم زه عبدالرحمن چې خپل ارمان ته رسېدم زه عبدالرحمن چې خپل ارمان ته رسېدم جام ته رسېدم او که څو جام ته رسېدم واه چک وکړئ بل به چاته یاد وي
سندره نه چې چا نه ویلې تو ویلی ده یاله چا نه دی ویلې اروړه احساس اروړه تلیفونه کې دی ځان ور معرفي کا زه احساس یم د متون کجیر کلی اوسیدونکی یم د شهید محمد اول لیسه کې زده کړې کوم په وطن سینګ کې یم آفرین اوس غواړم چې تاسو ته څو شعره در وړاندې کړم آفرین اوس یې حساب د خپلو وینې په بدل ورکوم اوس یې حساب د خپلو وینې په بدل ورکوم زه چې مشروم ما به خاورې د وطن خوړلې چاک چاک بل هغوی ته خوب په ټوله شپه په عبادت حساب دی هغوی ته خوب په ټوله شپه په عبادت حساب دی څوک چې زموږ د پیغمبر په طریقه ویده شي ډېر زبردست ډېر خبر نه د چا یاد مړ کړم او نه په ژړېدو مرمه نه د چا یاد مړ کړم او نه په ژړېدو مرمه زهر بڅو د دوکانداره زه په څو مرمه ډېر زبردست احساس هم ډېر تکړه و او څوک پوتې دي دا پوتی دا زون معرفی کا څه نومېږي موسی تو چه زادی وایه زنګي والا وایه یو سړی و زنګي کې نسو کمپاله کې ځان پټ کړو نور بل سړی پر ولا ویدلی و چې ماما خورم نور یې سختوله ویتلی چې ماما خوره بیا دې پیپ کې بیا یم نو دوستانو ډېر تکړه او ډېر تو لږ وروسته دې نکام دغه بعضې کسان پوتې دي څوک پوتې دي وایه چې دې زادي زالان دروشه آفرین دا زالان ده خپله ځون معرفي کا چېرته نه روغلې زالان ده بازار کې چیږې مکتب ته څې د کون دی والیت کړو د کونه ته څې د کون دی چې شده ایزارو بل چاته وانه چې سرو زارو د کون مې ده خو داسې نه وي چې د کون دی نه څه وي چې په ونه کې زار دی نه پټ نه کې چې دی زادي وایه زړه مې تنګ دی زړه مې درد کوي خفه یم زړه مې تنګ دی زړه مې درد کوي خفه یم خو ناکامه درته وایم چې زالان ته چک چاک وکړه ډېر ښه بل څوک پوتې دي سیال کوم ده وایه سیاله چیرې ته یاد دي زون اول معرفي کا سیال یم د پوهاند محمود سیمه ابتدایي ښوونځی زده کوونکی یم په شپږم ټولګي کې زده کړه کوم زه یو شعر وایم وایه چې کپان مې کلکه وتړه مورې کپان مې کلکه وتړه مورې د ژوندۍ ټول عمر په دې کې تېرومه بل که کبر ټول از ویازېږي زه د سرملیم لپاره تاریخ پې ورځم ډېر خو څوک پوتې دي ته پوتې یې وایه هم مې کړو کوشش مې نه کړو اوس مې نه کمای پر چیر ودرېږه چې زه وکسم څوک پوتې دي نوره صبر زه وکسم یو منټ ویډیو کې وکسم څوک پوتې دي لوس جا ښایي پوتې څوک دي تو نه دی یاله وایه اول ځون معرفي کا زه خندلان د پوهاند محمود سیمه ابتدایي ښوونځی غیر شاګرد یم زه یو شعر تاسو ته وړاندې کوم وایه ګل مې شکولو د ازغې سره مینه ولګېده ګل مې شکولو د ازغې سره مینه ولګېده نغدې پیسې روکې تو قرضې سره مینه ډېر ښه بل څه پوتې دي آفرین دا خو لږ ټیټ و که نه ځکه مې ته پام نه و اول ځون معرفي کا څه نومېږي اتل سبا کې یې څوم صنف کې یې دویم کې یې ته وایه چیرې زادي ګل مې شکولو په ازغې ولګېدم چې اشرف غني ګل مې شکولو په ازغې ولګېدم اشرف غني کوټه تم په مرده کې ولګېدم خدای دا خیر پېښ کړي که نه آفرین اتل هم ډېر ښکلی شعر ویلو څوک پوتې دي خاتم شول ټولو ویل تا ویلو ته چې ویل بل څوک پوتې دي ټوکیا یې وایه چې یو سړی وایه چې نه پیدا کړی وایه چې خپل ځان یې کیندلی چې دی تودو امو چې شعرونه ویل چاته یاد و خو یایي
زه چې ماشوم ومه لنده به مې په غاړه کې وه ګوره عجیبه نمونه به مې په غاړه کې وه او مور و د سرو شنو تعویضو راته عامل جوړ کړی د بازار هره بنجاره به مې په غاړه کې وه او د دنیا غم را سره نه و ماشومتوب و که نه بس یې بلې پښې څیرې جامه به مې په غاړه کې وه دوستانو زموږ د کلي له دغو تنکیو ګلالیو او خوږو ماشومانو سره زما دغه برنامه په همدغه ځای په همدغو بیتونو سره پای ته ورسېده نو زه به کوشش کوم چې په آینده کې دې ته ورته نورې خپرونې هم له تاسې سره شریکې کړم ښه وخت بای بای ټول بای بای وکړه